خپل موبایل کې تاسو 10 واتس اپ او 10 فیسبوک را ډاونلوډ کړئ. السلام علیکم، زه یم تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشحاله به. نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړ ده د یو ایپ په باره کې چې خپل موبایل کې به تاسو 10 ایپ واتس اپ مطلب او 10 فیسبوک تاسو به داسې څنګه ډاونلوډ کوئ. په ډېره اسانۍ سره تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. نو زموږ د ویډیو تاسو تر اخره پورې وي، تاسو سکپ کوئ مو زموږ د ویډیو. او که زموږ په چینل کې نه وي، زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسي. نو تاسو به وایئ چې دا څنګه 10 واتس اپ او 10 فیسبوک د څنګه را ډاونلوډ کړئ او دا څنګه استعمالیږي. تاسو 10 آیډیانې خپل استعمالولی شئ په فیسبوک کې او په واتس اپ کې هم تاسو بالکل 10 واتس اپ بیا هم استعمالولی شئ. 10 نمبر به کې هم ایډ کولی شئ. په هر واتس اپ کې هر یو نمبر جدا جدا. نو په یو ټایم کې تاسو ټول اکاونټونه چلولی شئ، مطلب چې څو تاسو ډاونلوډ کړي څو ایپسونه نو ټول تاسو په یو ټایم کې ډاونلوډ کولی شئ. نو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ډېر ټایم ونه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. نو تاسو به راشئ خپل پلی سټور ته. تاسو خپل پلی سټور ته راغلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به دلته کې ورکئ ملټي سپیس بس ملټي سپیس چې تاسو دا به تاسو انسټال کړئ. ما سره لوډینګ کوي، نیټ لږ پرابلم دی. تاسو ته به د دې ایپ ضرورت وي، تاسو به دا ایپ انسټال کړئ، مطلب خپل پلی سټور نه به یې ډاونلوډ کړئ، بیا به انسټال کړئ. داسې انټرفیس به تاسو ته راشي، دا به ایګري کوئ یا په ډن باندې کلیک واخلئ. ما ته داسې مخامخ انټرفیس راغی. اوس زه یم چې ما سره د فیسبوک بل وي را ډاونلوډ شي، نو زه په دې فیسبوک باندې داسې سلیکشن والم، بیا به دلته په دې داسې انټرفیس به موږ ته راشي، په دې باندې به کلیک واخلم. کله چې ما په دې باندې کلیک واخلم نو ما تاسې بل فیسبوک کې د مخامخ راکړو. نو کله چې ما دې نه علاوه اوس وایم چې ما ته د واتس اپ بل یو هم واتس اپ راکړي، ما سره دا 2 واتس اپ دي. نو زه په دې واتس اپ باندې کلیک وکړم. کله چې ما په واتس اپ باندې کلیک واخلم ما ته به داسې انټرفیس راشي، په دې کلون باندې به زه کلیک وکړم. کله چې ما په دې باندې کلیک واخلم ما ته بل واتس اپ هم مخامخ راغو. نو تاسو کولی شئ تاسو په دې باندې چې څومره ایپ مطلب ډاونلوډ کولی شئ نو هغه ایپ پې تاسو ډاونلوډ کولی شئ او بالکل پکې خپلې هر یو نمبر په واتس اپ کې ایډ کولی شئ. هر نمبر به پکې ستاسو کار کوي. په یو ټایم باندې به ستاسو لپاره تاسو موبایل کې هر نمبر باندې او فیسبوک باندې تاسو خپل هر یو آی ډي ورته اچولی شئ. دا تاسو مخامخ یې ما سره ګورئ. فیسبوک چې دا ما سره 2 شو، پاسه د 2 نشان کړي دي. واتس اپ هم ما سره اوس 2 شو کوي، ما ته دغه د مخامخ 2 لیکلی دی، تاسو یې نه. نو دا به تاسو سره بالکل صحیح کار کوي. مطلب داسې نه چې تاسو دا واتس اپ باندې کلیک واخلئ او تاسو ته ووایي چې دې کې به صرف دغه یو نمبر وي، بل نمبر به کې موږ نشو ایډ کولی. دې کې تاسو بل نمبر هم ایډ کولی شئ. هر نمبر باندې واتس اپ به تاسو سره بیا کار کوي. تاسو وایئ چې موږ سره د بل یو ایپ هم نشي چې موږ سره ډبل شي. نو وایي زه ګوره تاسو ته ښیم. ما سره ټیک ټاک دی، زه په دې باندې کلیک اخلم یا په کلون باندې کلیک واخلم. ما سره د بل ټیک ټاک هم راغی. تاسو بیا کتی شئ. ما سره اوس ټیک ټاک باندې ایدي 2 ټیک ټاک ما سره مخامخ شو. نو بالکل په دې کې 2 آیډیانې هم زه استعمالولی شم د یو ټیک ټاک په ځای. نو تاسو په دې طریقه باندې تاسو خپل موبایل کې زیات ایپ را ډاونلوډ کولی شئ د دې ایپ په ذریعه. نو امید ساتم چې زموږ د ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که زموږ په چینل کې نه وي زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسي. او د خدای مو سپارم او د بلې ویډیو انتظار کوئ. د الله په امان.